أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. زمن درس پنها اویم نمبر آیات کی جریان لري. د دې لستل شو آیاتونو تحت لفظي ترجمه ده فویل للذین، پس هلاکت ده، تباہی ده، کند د جهنم ده، للذین ده هغه کسانو لپاره یکتبون الکتاب چې هغوی لیکي کتاب لره بأیدیهم په خپل لاسونو باندې ورسته دی لیکلونه ثم یقولون بیوی هذا من عند الله، دا د الله د طرف نه دی. دا کار ولې کوي؟ لیشتروا به، دې لپاره چې واخلي به په دې لیکلو سره او په دې عمل سره ثمنا قلیلا، قیمت لګه. فویل لهم، پس هلاکت دی لهم دی خلق لره چې دا کار کوي، چې ځان نه کتاب لیکي او هغه دین ته منسوبوي، مما كتبت ایدیهم، په سبب د هغې چې لیکل کړي دي د دوی لاسونو، وویل لهم، او هلاکت دی دوی لره مما په سبب د هغې سره یکسبون چې دوی کسب کوي د دې کار. وقالو دوی وی لن تمسنا النار، هرگز به مسنې کې موږ لره اور، الا ایاما معدوده، مگر یو څو شمیرل شوي ورځې، د شمیر په اندازه سره. قل ورته وی ای پیغمبره اتخذتم، آیا تاسو اخیستې ده عند الله د الله نه عهدا سواده په دې خبره باندې چې تاسو به یو څو ورځې په جهنم کې اسئ اور به سوځئ او بیا به راوځئ. نو که داسې هم کړي فلن یخلف الله خلاف نه کوي عهده د خپل وعدې نه. او یا دا خبره بل رقم ده، ام تقولون، یا تاسو وی علی الله په الله باندې ما هر هغه څه لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. بلا خبردار، من هغه څوک کسبا چې وکړي سیئتا ګناه و احاطت او راگیر کی دل راگیر کی به د انسان لر خطیئته ګناه ده دي تر مرګه پوری چې د تمر راشي او وروسته به د عمل شي. کله چې داسې حالت کې یو انسان راگیر کی فاولئک اصحاب النار، پس د خاوند اور دی، هم فیها خالدون، ای بده دغه انسانان همیشه لپاره پور کی. والذین کسان آمنو چې هغوی ایمان نه وړی دي او وروسته د ایمان راوړلو نه چې کړی وعملوا الصالحات، عمل یې کړی دی نیک په تابعدارۍ د پیغمبر د دین موافق. اولئک دغه کسان اصحاب الجنه، دا خاوندان د جنت دي، هم فیها خالدون، ای به دوی په دې جنت کې همیشه. دا د آیاتونو تحت لفظي ترجمه وه. زمون په دې نننی درس کې په اول آیات کې د موجوده یهودو کوم چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې موجودو د وحی په نزول په وخت کې دا غوی یو بل بد خباثت ذکر کوي، بد عادت
چې هغه چې دی خپل د لاسونو لیکل دین ته منسوبول چې دا چې دی دا د الله دین دی دا د الله دین دی دا خبرې مکو بچی دا کم یو د باندې وزوي دا د الله دین دی الله قران کریم کې د دوی په دې عمل باندې الله په دې عمل باندې دوی د پارسه کوي توبېخ ور کوي چې دا کار ډیر بد کار دی دا قران کریم کې دا د ویل ټکی چې دی د ویل ټکی د دې معنا چې او کم خلکو لپاره زمونږ د دین د افرادو لپاره ګوره دې ته متوجي شي ویل کلمه چې دا دعا د شر دی یعنی د بد دعای دعا ده یو چاته چې خیره کی د انسانانو لپاره زمونږ د دین نه مخکې چې کوم انسانانو د هغوی لپاره چې د الله په کتاب کې به ځان لیکل کول او الله ته به منسوبول دوی لپاره الله کنده د هلاکت ویلې ده او د دې امت د لپاره هر هغه څوک چې د ځان نه په دین کې هغه قران کریم کې کوي او په حدیثو کې کوي د لپاره ممدا حکم دی یو د دې لپاره هغه د لپاره سنمو تحریف لفظي چې دا لفظ است کې بل شی به راوړي او زمون په دین کې چې موضوعي احادیث دي موضوعي احادیث په قران کریم کې دا د ویل لفظ د دې امت د لپاره په څو مقاماتو کې استعمال شوی دی دا ګور ډیر متوجي شي دا عادي خبره نه ده دا ثابته بدعای ده چې ثابته بدعای ځکه الله خو احکم الحاکمین دی اول چې دا لفظ استعمال شوی دی په باب د بدعای کې په قران کریم کې هغه د مطفف د پاره چر پاره مطفف هر هغه څوک چې هغه په طول او ناب کې کمی کوي کلمې مو چې لا اله الا الله محمد رسول الله خو هغه څوک چې دکانداري تجاري کاروبار کوي کديقانی چې هغه سره شي د څه شي چې وزن کیږي طول کیږي په دې کې چې زیاته کمی کوي الله د لپاره دا بدعای ویل للمطففين کنده د هلاکت د تبادی شغه انسانان چې هغه مطففین دي مطفف څه ته خپل قران کریم په درشمه سپاره کې وای او دا د امت د خلکو لپاره دي مسلمانانو لپاره الذين دا هغه کسان دي اذا اكتالوا کله چې کېل کوي پیمانه على الناس په خلکو باندې یستوفون پورا یخلی چې خیدرانه وتعالى واذا كالوهم کله چې دی به کېل کوي طول او پیمانه کوي او وزنوهم یا وزن کله به ملنی کانی چې دا اوس کوم د کیلو ملو دا یخسرون کمه کوي لاس پکې وي یې کم ورکې لکه دا خام او پاخه کانی چې وته وي دا دغه کارونه چې کوي سره د کلمې نم په د باندې چي دي د الله د خوانه بد دعای ده دا یو خلق دا کو دکانداران کوي کار سوکي کوي دا اکثره چې رختونه خرڅي نسي کش کی دا کشنی دا ته به چې بس دار مسلمان نو دا ټول په دې کې شامل دي دا مطفف دي ته وای چې هغه خلکو نه پوره شی طلب کوي بل تجار نه او خپل چې کوي به کم ور کوي بس دویم چې زمونږ په دین کې دغه بددعای د الله د طرف نه استعمال شوی دا په قران کریم کې عدم الشکر علی نعم الله هر هغه څوک چې د الله په ورکړې شوی انعامات باندې شکر نه کوي او دغه مسله الله په نهشتمه سپاره کې په سوره مرسلات کې ذکر کړی مرسلات والمرسلات عرفا تقریبا سول لسکرته دا ذکر کړي ویل للمكذبين ویل او دې تعالی وی چې قیامت پر ورځ به دا خطاب کوي چې دا دروغجن دی دا الله ډیر شي نه ذکر کوي چې د انسان لپاره پیدا کړی کلمر دینه صحیح استفاده نه کوي او ناشکری کوي دارنګه د په بدن کې چې کوم انعامات دي دینه صحیح استفاده نه کوي د الله خلاف استعمالي د الله په مرضی کې نه استعمالي پر رضا کې بل چې قران کریم د ویل صيغه استعمال کړی دا الذي لا يركع لله ارغسوک چې د الله د پاره رکوع نه کوي کله چې د رکوع تر وبلل شي لکه اذان کله چې د درشمه سپاره شروع کیږي ګلته به ګورځه غایات تاسو ته ما واذا قيل لهم اركعوا کله چې د خلکو ته ویل شي چې اركعوا تاسو رکوع کې لا يركعون د رکوع نه کوي یعنی بس من غافلای من شي غافلای نو قران کې واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين الله په قیامت پر ورځ ته وي چې تاسو پر کند د دوزخ ته
دا کوم چې دا موږ او تاسو ځوانان کوشش وکړي ګوره اوسه پورې ګوره د انسان دوه حالت دي کله د سي چې انسان ته الله عذاب ورکوي په قیامت کې خلق کم کله چې د مسلې نه خبر ني حجت په قایم ني کله چې به حجت قایم شي بیا ډبل دي دنیا کې دا شی چې یو شي خبر یو به دغه کې د تاشد مجازات وي دا موږ او تاسو چې دلته کوم ناس دي مسلې نه خبر شو پس دې کوشش وکړي ځان لاهي او غافل عوامه چوي چې قلاري موږ تاسو دي سرکونو باندې ولاړی اذان کیږي یا د مشران جمعه تر رواني تاسو پويږي چې د جمع ټیم دي قلاري ولاړستي واذا قيل لهم اركعوا کله چې دوی ته ویل شي چې تاسو رکوع کوي لا يركعوا د رکوع نه کوي قلاري لاهي ګرځي نو قران کریم وایي چې قیامت پر ورځ الله دوی تداوي چې تاسو لپاره تباہی ده په دې ورځ باندې صحیح شو کنه درنګ په احادیثو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعض انسانانو ته د لفظ استعمال شي په حدیثو کې چې د مسلمانان دي یو د هغه انسان لپاره چې هغه او دس کې غفلت کوي او دس کې شي کوي غفلت کوي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ويل للاعقاب من النار تباہی ده د اعقاب من النار دغه د خنګرینی د خپو دغه د بجلکین چې دا وچ پاتې شي په داس کې یعنی چې یو داس نه کېسه شرب شلو پکې خپيس پکې کې د کې ډېر احتیاط کوي دا دی یو دویم د هغه انسان لپاره الله تباہی ویلی دا چې هغه باندې رمضان راشي او د په الله باندې ځانونه بخي صحیح روجون نسی بي خیر روجون نسی دویم هغه انسان لپاره رسول الله ویل لفظ استعمال کړی دغه تباہی د بددعای چې دغه مور خپل ژوند دی یا یو ژوند دی او د په الله باندې پیزانونه بخي کوشش وکړي په دې کې صحیح شلو ها دا مسله خلاص شوله نو په دې دویم آیات کې الله رب العزت د دې یو بل بد عادت چې د خپل ارزوګانو باندې خوشاله دي او ځان لپاره د فکر دی چې جنت زمنګ د لپاره پیدا دي ها ځکه موږ ډیر انبیا تیر شوي دي نو په دې خاطر باندې الله د دې دا دعوه دا کوي رد کوي چې دوی دا خبره کوي چې موږ به ور مسنه کې مګر یا سورزي دا سورزي کمی دي مفسرین کې چې دینه هغه ورځ مراد دي چې د سامیر عبارت پکې کړي نور دې په دې باندې خوشاله چې ولا مونږ کې انبیا د 500 ډیر تیر شي او بس زمون شفاعت وکړي صحیح ده الله دا دعوه باطلی او وای چې دا خبره تاسو صحیح نه ده آیا تاسو الله وعده کړی ده چې تاسو د بد کارونه هم کوي دنیا کې د قتل هم کوي نظم دم خرابوي منافقت دم کوي تحریف دم کوي د الله حکمونو کې بوتلان او دا شی نم راولي او تاسو سره د الله د سما امرو کې د اس کله نه کیږي د دین وروسته په دې دوه آیاتونو کې چې دا د مخکې خبرې پرواله کوي چې د انسان ذهن په دې مسله باندې خلاص شي کدي دي امت افراد دي او که يهوديان دي یا نصارا عوام خبره کوي تر قیامت پورې د الله دا قانون د ګناه په باره کې هر هغه څوک چې کسب د ګناو کی دلته د شرک مراد دی چې شرک کی او په دې شرک باندې د منهمي کی هم د دوامداري کوي چې د ټول بدنونی سي او مرګ وتراشي او استپام د شرک باندې مرشي چې مړ شو دا د اور والادي او تل د پاره به پور هم فيها خالدون سمانه همیشه به په دې اور کې دین عامه ګناه مراد نه ده دین شرک مراد دی ځکه قران کریم کې وایي چې شرک کو فقط حرم الله عليه الجنه الله په دې باندې جنت حرامي تل د پاره و مأواه النار او زیاد اوسیدو دي اور دی دا نو موږ تاسو ته اکثره د سوره زمانه دا سوالونه کیږي بیګه هم یو دوه سوال وکړو هم یو ځوانو او دا فیسبوکونو دا شی نه ډیر خور کړی دي دغه کم جاپاني چې په ننګرهار کې قتل شو ډیر خلکو د ځان نه دومره غلو او دومره زیاته کړی دي چې دا خو اهل نجات او پلان کې د مختلف الفاظ او استعمالي کنه چې دا اهل نجات دي ځکه د خدومره خدمت کړي دی او دا کارونه کړي دي او دا آیاتونه مستند کوي چې دو بو فراهمي او پلان کې دي ګور یو خبره باندې اساسي ځان پوي کوي نیک اعمال کوم چې دغه د دنیا مرافاتو ژوند راولي ابادین عمرانی او لباس او خوراکي کار شي دغه ټول شینا د اخرت د عذاب نه یا الله سره د درجو د چتوالي الا زامین ګرځي چې کله د ایمان نه روسي ګوره د ایمان نمخ کې د اس الله سره معنا نه لري د دې څه معنا ده د څه معنا چې الله لکه د امتحان د پاره یو زیری دغه ټول شی نه چې څوک کوي
دا د دنیا د معیشت د خوالي د پاره دی الله سره د دې هیڅ قیمت نشته دی هیڅ قیمت الله سره د اعمالو مطابق د وخت د نبی د خبرې منلو مطابق د غریره وزن دی لکه د دې سمانه د یو صنف دی پانتون دی پاغي کې انسانان دي خلیباس والا چې هغه کوشش کړي دنیا په لپاره او د انسانان دي چې هغه غریب دي کوشش نه دی کړي یا وس نه رسیږي خو یو خلیباس دی خو خوراک دی خو مور دی هر امکانات لري هغه دروازې باندې ټول داخل شي او یو لږ امکانات لري چې دومره نه دي خو د هغه نه کله مخکې کیږي دغه چې د خو عمل وکي کنه ایو چې عمل نه کړي نه دا الله سره هیڅ قیمت نه لري دا شی نو د ایمان د دایرې لاندې دنیوي خدمات چې دي دا د انسان درجه وشته او د الله د عذاب نه اخلاصي او دینه ما سي الله ته دا شی نه مطلوب نه دي که سړی نور اعمال خو کی منځو کی او دسو کی و غیره کوم اعمال چې دي او دغه یو شی نه تل سره سونه لري دا د الله د اور نه بچي همیشه جهنمی نه دی دا کوم راهونه کړی بهر حال په دې بل آیات کې الله دا غ انسانانو چې هغه ایمان نه وړي عمل صالح کړی دی یعنی په طریقه د پیغمبر باندې دا غي د پاره چي دي په تابعداري د پیغمبر باندې د لپاره جنت دی او دوی په جنت کې همیشه او دا خبره چې دلته الله ویل چې دا همیشه په جنت کې نو بیا خو مونږ چې کله ویو چې ځینې مسلمانانو په دوزخ کې دا د عدالت د تأمین د پاره دی د عدالت د تأمین د پاره چې کله الله خو غشي د الله په اراده کې دی بعضی یعنی همیشواله د مسلمان لپاره د جنت دی خو د ځینو ګناهونو د پاره به اول ځل د پاره جنت ته نشیتلی ترڅو د سر عدالت شي ک الله خو غشي ترڅو د پاک شي دغه بعضی ګراب دي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې مخودل شي دي چې دا انسان اول ځل د پاره جنت ته نشیتلی ک الله وغوړي هغه سودي چې هغه لپاره د صيغه استعمال شوی ده په دې باندې لږ پوي کوي او د پوي کول نه سره عمل فکر پوي کوي اول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لا يدخل الجنه قاطع هغه انسان دا اول جنت ته نشي داخله چې هغه قطع کون کې د سله رحمي خپل ولي دینه باید ځان مساتو دویم تاسو چې عدالت د سره ونشي کله الله خو خشید الله په اراده کې دویم لا يدخل الجنه عاق جنت ته نشي داخله دي ازاری د مور او پلار دا دویم دې لپاره دا صيغه استعمال شي بل لا يدخل الجنه مدمن خمر وشارب هغه انسان هم جنت ته نشي داخلي دي چې هغه په جامعه کې شراب خوري زیاته چې شراب ورسره شرابي شي او خپل مسکی دا اول ځل لپاره لا يدخل الجنه امير مسلط هغه مشرم جنت ته نشي چې صرف په خلکو مقرري بس خلکو نه خپل خدمات غواړي او نور هیڅ خدمات نه وړاندې کوي بس اسې توقیلانه چې د خلکو په سر باندې پیټي دارنګ وذو ثروه هغه خاوند مالداري لا يؤدي حق الله چې د الله حق نه ادا کوي صحیح شروع مگر که توبه وباسي د سينورم پکې راغلي دي د دې اعمالو نزان ساتل پکار دي تاسو موږ او تاسو د اول ځل د پاره جنت داخل شو به حساب او به کتابه صحیح ده کنه فويل للذين پس هلاکت دې د پاره دا کسانو یكتبون الكتاب چې لیکي د ځان نه کتاب بأيديهم بخبل لاسونو باندې ثم ورسد دي لكلنا يقولون بوي خلقتا هذا من عند الله دا د الله د طرف نه دی او سبب دغه په کې شي هدف ليشتروا به چې واخري په دی باندې د خلقنا ثمنا قليلا قیمت لګ یعنی د الله د دین په مقابل کې کسړه ډیر مواخلي دا لګ دي ځکه الله سره د دنیا قیمت نشته دا وته مهم نه دی فويل پس کند د هلاکت د لهم دوی د پاره مما کسبت په سبب مما كتبت ايديهم په سبب دا چې لیکل کړي دي ايديهم دوی لاسونو دا یو خیره ده وويل لهم او کند د هلاکت د لهم دوی د پاره مما يكسبون په سبب د هغه چې دوی کسب د عمل کړي دي هر څوک چې دا کار کوي تحریف په دین کې د الله په حکمونو کې دا کوم خلک به د قوانینو کې دا اخو دي خوشینه ځکه دی به الله ته جواب ورکړي د مسلمانانو په ضد باندې فقهي احکام خو دي خو کوي زیر سند او پاس د سند هم دا شی نه ټول مسلمانانو په دې باندې تباہ کړ فقهي احکام خو دي خو کوي ډیر د خزو د حقوق په اړه کې کوم قوانين لیکل شوی دي ځان مسلمانانو په جنجال کې اچي و غیره دارنګ د سود و غیره احکام
ټول پوهېږي پې نه ځکه دی خو په دیني علومو باندې نه صرف په رایه راغلي دي او بس مسله د اکثریت ده چې څنګه یې وډنګوله په دې خبر نه چې دا څومره مسؤلیت لري د الله په نس باندې وقالو دوی وی موجوده یهود لن تمسنا النار هرگز به موږ مسنه کې اور لره اور الا ایاما معدوده مگر یو څو شمیرل شوي ورځې هغه ورځ چې دوی د دې مشرانو په کې د سامري عبارت کړی دی د خوسکی قل ورته وی پیغمبره اتخذتم آیا غسل تاسو عند الله پنځ د الله یعنی د الله نه عهدا سواده په دې خبر باندې چې تاسو به محدود ورځي عذاب ګوري به جنتیان نسی فلا نو قدسم کړي فلن يخلف الله پس هرگز خلاف نه کوي الله عهده د خپل وعدینا ام تقولون او یا آیات سوی علی الله په الله باندې ما هر غسلا تعلمون چې تاسو په نه پويږئ یعنی دا دروغ دي بلا خبردار من هغه سو کسبا چوکي کسبو کی سیئه دغنا یعنی د شرک واحاطت او راگیر کی دغه شرک به دلرام تر دې وخت پوری خطیئته گناه د دي کوم وخت پوری ال الموت مرګ راتګه پوری او رسبه ثم مات على الشرك بیا په دې شرک باندې مرشي فاولئک اصحاب النار پس دغه انسانان چې شرک کړي توبه نیستی مسلمان شوی نی موحد شوی نی الله په یوالي نه منلي او په دې باندې مرشي دغه خوندان د اور دي هم فيها خالدون دوی به همیشه وي په دې اور کې والذین هغه کسان آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی او وروسته د ایمان راوړلو نه متصل کړي وعملوا الصالحات عمل یې کړی دی نیک عمل څه ته وایي چې په تابعدارۍ د پیغمبري او په طریقه د پیغمبري ګوره دې ته عمل صالح وایي اولئک دغه صفات والا چې ایمان یې راوړی دی او عمل صالح یې کړی دی اصحاب الجنه دوی خاوندان د جنت دي هم فيها ایبه په دې جنت کې خالدون همیشه لپاره الله دې موږ جنت ته تلو والا جوړ کړي الله دې موږ نه هغه اعمال صادر کړي چې هغه سبب د جنت ته داخليدو به حساب او به کتاب یا الله موږ سره په حساب مشي یا الله موږ سره په عفو شي یا الله موږ د حساب زور نه لرو ستا محاسبه ډیره سخته ده ستا رحم ستا په غضب باندې غالب دی په موږ باندې رحم وکړي الله زموږ په اولادونو رحم وکړي زموږ په اولادونو زموږ مشکلات په خپل حل کړي یا الله موږ د مخلوق د محتاجین او ساتي زموږ ملاقات د مخلوق د محتاجین او ساتي یا الله صادر ډیر پر اخرت ته غنی ذاتی ته بے پروا ذاتی موږ د خلکو نه بے پروا کی الله یا الله تاسو سره د مال خزانه دي تاسو سره د صحت خزانه دي تاسو سره د علم خزانه دي تاسو سره د امن خزانه دي تاسو سره د عزت خزانه دي د خپل د پراخ خزانونو زموږ د ټول مشکلات حل کړي الله زموږ د ټول دعا قبول کړي زموږ دین سره مینه پیدا کړي قران کریم سره مینه پیدا کړي دا جمعات په اعمال او آباد کړي دومره دلته څومره خلوصيږي د دوی حفاظت د فتنونو او د هر رقم فتنه هغه زنانه د کناري نه دي یا الله ته جمعات سره مینه پیدا کړي الله دا جمعات په مزګزارو باندې ډک کړي الله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله الله دې رحم پیوکي الله دې وبخي او ټول مسلمانانو دې الله وي 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 دستر دغه یو زیات